بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې قدرمنو زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. وایم هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست او زموږ تېر درسونه به مو کتلي وي. نو د تېرو درسو په دوام سره بیا هم نن ټاسک بار پراپرټي وایو. تېره ورځ مو ټاسک بار باندې رایټ کلیک مو وکړ، تر لاک د ټاسک بار پورې مو وویل نن پراپرټي وایو. پراپرټي باندې کلیک کوو او نننی درس مو په همدې باندې بحث کوي. خو له دې نه مخکې هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک او شیر کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي. نو راځو زموږ نوی درس شروع کوو. رایټ کلیک کوو په ټاسک بار باندې، پراپرټي ته راځو. پراپرټي کې لومړی منیو چې ده د ټاسک بار په نوم باندې ده، یعنې له ټاسک بار نه بحث کوي. دوهمه سټارټ منیو ده، یعنې سټارټ منیو چې موږ په لومړي درس کې هم تشریح کړی یو، له سټارټ منیو نه بحث کوي. او بیا هم وروستی چې د ټول بارس په اړه باندې چې ټول بارس مو دلته هم ویلی وو، خو خیر بیا هم په راتلونکي درسو کې بیا هم بحث پرې کوو. اول چې دا لاک د ټاسک بار، تېره ورځ مو هم ویلي وو چې که موږ دلته رایټ کلیک وکړو په ټاسک بار په دې ځای کې چې هلته ټاسک بار بټن یا ټاسک بار آیکن موجود نه وي، که چېرې موږ رایټ کلیک وکړو لاک د ټاسک بار موږ ته راښکاره کېږي. که چېرې موږ دا غیر فعال کړو، موږ کولی شو ټاسک بار یو طرف بل طرف ته انتقال کړو. خو که چیرې موږ بیا هم رایټ کلیک وکړو او لاک د ټاسک بار غیر فعال کړو، اوس نسو کولی چې په هیڅ صورت باندې ټاسک بار یو بل طرف ته انتقال کړو. نو د همدا کمنډ که چیرې بیا هم موږ رایټ کلیک وکړو لاک د ټاسک بار ته راسو، همدا کمنډ موږ دلته لرو. که چیرې دلته غیر فعال کړم اپلی کړم، زه راسم او دلته رایټ کلیک وکړم، په اتومات ډول ماته معلومیږي دا غیر فعال سوی ده. او که چیرې زه راسم دلته یې فعال کړم اپلی کړم او دلته بیا هم رایټ کلیک وکړم، اتومات ډول دا فعال سوی ده. نو له دې معلومیږي چې دا لاک د ټاسک بار او هغه لاک د ټاسک بار یو له بل سره هېڅ فرق هم نه کوي. لږ وروسته آټو هایډ د ټاسک بار. بعضې وخت تاسو غواړئ چې ټاسک بار په هر وخت کې باید راته معلوم نه شي، په بعضې اوقاتو کې باید ټاسک بار پټ وي، باید معلوم نه شي. نو بیا موږ آټو هایډ د ټاسک بار نه ګټه اخلو. اپلی کوم، اوکې کوم یې پسې. اوس ټاسک بار نسته، خپل کار کوه، مای کمپیوټر را خلاص کړه، هر څه چې کوي. اوس ټاسک بار چیرته ده؟ تا سټارټ منیو په کار سوه، ټاسک بار بټن نه یو شی په کار سو، په اتومات ډول کله چې ته ټاسک بار طرف ته راسې ټاسک بار خپله ځان درته ښیي. بیرته چې د کار خلاص بل طرف ته ولاړ شي ټاسک بار اتومات ډول پټېږي. آټو له اتوماتیک نه اخیستل سوی ده او هایډ خو پټولو ته ویل کېږي. آټو هایډ د ټاسک بار اتومات ډول ټاسک بار پټ که اتومات ډول ده که نه، همدې شکل باندې. بیا زه راځم رایټ کلیک کوم او بیا هم پراپرټي ته راځم او ورته وایم چې نه، آټو هایډ د ټاسک بار دی نه وي، ټاسک بار دی په اتومات ډول نه پټېږي. نو اوس بیرته په اتومات ډول نه پټېږي، په هغه عادي حالت باندې پاتې. یوز سمال آیکنز، آیکنونه غټ غټ دي ته وایي چې ټاسک بار په ډیسکټاپ صفحه باندې زیات ځای نیولی دی، باید کم ځای ونیسي، باید کوچني وي. دا تاریخ باید ښکاره نه سي، 1 ساعت باید راته ښکاره سي. نو بیا زه راځم یوز سمال آیکنز ورته انتخابوم، اپلی کوم یې په اتومات ډول باندې. آیکنونه هم کوچني کوچني معلومیږي، ټاسک بار هم کوچنی سو، دلته هم یوازې ساعت راته ښیي او تاریخ نه راته ښیي په همدې شکل باندې. که چیرې ته وایي چې نه یوز سمال آیکنز دې نه وي، آیکنونه دې غټ غټ راته معلوم سي، بیا یوز سمال آیکنز غیر فعال کوو، اپلی کوئ او اوکې کوئ، په اتومات ډول ټاسک بار بیرته آیکنونه یې غټ غټ سو. بیا رایټ کلیک کوو، پراپرټي ته راځو. پراپرټي کې بل کمانډ چې موږ لرو ټاسک بار لوکیشن ان سکرین ده، یعنې ټاسک بار موقعیت په سکرین باندې، په سکرین باندې باید په کوم ځای باندې ټاسک بار موقعیت ولري. راځو ټاسک بار لوکیشن ان سکرین ورته انتخابو، باټم کته دې وي، اوس خو همالته کته ده، ورته چې نه لیفټ چپ طرف ته دې وي، اپلی کولو سره په اتومات ډول چپ طرف ته ځي. که چېرې ورته چې نه رایټ طرف ته دې وي، په اپلی کولو سره یې په اتومات ډول رایټ یا ښي طرف ته ځي. او که ورته چې نه ټاپ دې وي، پورته دې وي، اتومات ډول که چېرې زه اپلی کړم په اتومات ډول پورته ځي. او که چېرې بیا هم زه راځم بټن ورته انتخابوم، اپلی کوم یې همدا کار کېږي، کته راځي. همه کار موږ له دې لارې هم کولی شو. که چېرې لاک د ټاسک بار مو غیر فعال کړی وي، کولی سو همدې شکل باندې دلته درېدو سره یې داسې انتقال کړو، په دې دا رقم یې انتقالولی سو. خو که چېرې موږ وغواړو چې دا مو قلف کړی وي او ټاسک بار ته انتقال ورکړو، بیا نو له دې لارې هم کولی سو چې انتخاب یې کړو. ټاسک بار بټنز ته راځو. ټاسک بار بټنز څه کار کوي؟ ټاسک بار بټن موږ تېر وخت کې هم په دې باندې بحث کړی چې د هر یو د ټاسک بار بټن یا ټاسک بار آیکن په نوم یادېږي. نو دا ټاسک بار بټن څه کار په څه ډول باندې باید راته وښودل شي؟ الویز کمباین، هر وخت کې یو ځای وي. هایډ لیبلز، اوس ګوره څه رقم یو ځای وي او هایډ لیبل یې څه معنی. یو د ورډ ډاکومنټ مې راخلاص کړی ده، صحیح ده، دا خو اوس یو دانه د ورډ ډاکومنټ سو. یو بل هم راخلاصوم د کنټرول ان یا دلته راځم د نیو په واسطه باندې 2 ډاکومنټس ویني،
دوه ډاکومنټه سو که نه سو یو بل هم را خلاصومه څو سو 3 ډاکومنټه سو 3 ډاکومنټه دلته کمباین یو ځای دي څنګه یو ځای دي په دې ځای کې موږ وینو یو ورډ فایل موږ ته ښیي کله چې موږ ورته راسو درې سره بیا له هغه وروسته راته ښیي یعنې درې سره کمباین یا یو ځای دي که چیرې زه راسم ټاسک بار ته ورته چې نه الویز کمباین دي نه وي هر حالت کې دي سره یو ځای نه وي نو په کوم شکل باندې دي وي نو الویز کمباین هم دا معنی لري چې په هر وخت کې باید یو ځای وي او هایډ لیبل یې هم اوس وایو چې هایډ لیبل څه معنی ورکوي که چیرې ورته چې کمباین وین ټاسک بار از فل هغه وخت یو ځای کړه کله چې ټاسک بار ډک سي زه په دې باندې دا ورته انتخابوم او اپلی کوم اوس هم دا درې سره یو ځای دي خو په څه خاطر باندې په دې خاطر باندې چې ټاسک بار تر اوسه نه ډک سوی دا مې کلوز کو یو بل هم کلوز کومه خیر صبر اوس ګوره زه یو نوی سفر اخلم اتومات کله چې ټاسک بار ډک سي سره یو ځای کېږي یعنې که ټاسک بار خالي وي تر هغو پورې نه سره یو ځای کېږي خیر دا به دلته عملي هم کار کوم درته یو سمال ایکن زه ورته انتخاب کوم بیا معلومیږي اوس ټاسک بار چې ده ټاسک بار نه ده ډک په ټاسک بار کې بعضې موقعیت معلوم ده بعضې ځای خالي پاتې ده نو بیا هم زه نیو باندې کلیک کوم بیا ګوره دا صفحه ځان ته راغلی ده دا ځان ته راغلی دا ځان ته راغلی ده درې ور ډاکومنټ مې راخلاص کړي درې سره ځان که بل راخلاص کړم بیا سره یو ځای سو څه خاطر باندې په دې خاطر باندې دلته ټاسک بار نور ډک سو څنګه سو ټاسک بار کې نور دلته ځای نسته ټاسک بار دلته ډک سو نو دې خاطر دا سره یو ځای سو که زه بل یو راخلاصوم څلورم یو که چیرې په کنټرول نیو باندې کلیک وکړم چې ټاسک بار ډک سو په اتومات ډول بېرته سره یو ځای شو نو کمباین وین ټاسک بار از فل همدا معنا لري وایي کمباین یو ځای کړه وین ټاسک بار از فل کله چې ټاسک بار ډک سي نو همدا معنا ورکوي کله چې ټاسک بار خالي وي ځان ځان ته یې ښیي او کله چې ټاسک بار ډک سي بیا یې سره یو ځای کوي اوس دوه ډاکومنټ دي ځان ځان ته یې ښیي که درېیم زه راخلاصوم ټاسک بار ډکېږي او په ټاسک بار کې درېیم ځان ته نه شي ځای دی نو په دې صورت کې بیا موږ ته یو ځای کوي نو دا و کمباین وین ټاسک بار از فل او هایډ لیبل هم درته معلوم شو همدا د لیبل په معنا ده وینې دا نوم یا ټایټل یا ډاکومنټ پور چې ورته لیکلی یا ټاسک بار انته داسې ورسره لیکلي دي دا ټول د لیبل په معنا دي که چیرې بیا هم زه ورته وایم چې هایډ لیبل یې کړه اوس ګوره زه اپلی کوم لیبل یې نه ښیي تنا ووټ هغه لوګو یې راته ښیي او که چیرې زه هایډ لیبل مې نه وي ورته انتخاب کړی که چیرې زه اوس اپلی کومه اوس لیبل ځان ځان ته یعنې دا د لیبل په معنا ده هایډ لیبل همدا معنا ورکوي نیور کمباین هېڅ وخت یې مه یو ځای کوه نیور کمباین هېڅ وخت یې اوس وګوره اوس یې هېڅ وخت نه سره یو ځای کېږي زه راځم نوي صفحې راخلم دومره نوي صفحې مې راخیستې دي یو بله پسې بله راخلم په اتومات ډول باندې ټول په دې یو صفحه کې کله چې دا ډک سي بله د ټاسک بار صفحه به راته خلاصه کړي وینئ تاسو یې په ښه شکل باندې اوس لیدای سئ دوهمه صفحه یې ماته راخلاص کړې ده یوه دا د سر صفحه ده او یوه هم دا لاندې بله صفحه ده چې په اتومات ډول هر څومره چې زه زیاتې فایلونه راخلم په هماغه اندازه باندې شان زیاتېږي نو دې ته وایي نیور کمباین په هېڅ صورت کې مه سره یو ځای کوو که زر صفحې هم زه راواخلم بیا یې هم ماته نه یو ځای کوي او که چیرې بیا زه ورته وایم چې په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړم سکرول ډاون ته نه راځم ټاسک بار باندې رایټ کلیک پراپرټي ته راځم یا بیا هم ورته وایم چې څنګه یې کړه الویز کمباین هایډ لیبل یې کړه که چیرې زه کلیک په وکړم هماغه ټولې صفحې په اتومات ډول څنګه سوې هماغه ټولې صفحې په دې ځای کې راته یو ځای دي صحیح سو ټولې صفحې په یو ځای کې راته یو ځای سوي دي د یو ورډ خاص لوګو یې راته راښول ده هایډ لیبل هم دی یعنې لیبل یې هم نه راته ښیي او په ټول سره یو ځای دي نو دې ته وایي ټاسک بار بټنز الویز کمباین هر وخت یو ځای وي هایډ لیبل دې پټ وي کمباین وین ټاسک بار از فل لیبل یې راته وښیه او هغه وخت چې ځان تر هغو پورې ځان ته راوله کله چې ټاسک بار ډک سو بیا یې سره یو ځای کوه او نیور کمباین هېڅ وخت یې مه سره یو ځای کوه دا د ټاسک بار بټن په اړه و چې له دې وروسته نوټیفیکیشن ایریا ده چې نوټیفیکیشن ایریا په راتلونکي درسو کې ووایو د نن لپاره هم دومره درس بس دی بیا هم په اخر کې هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک او شیر کړئ تر څو نور زده کوونکي هم ترې برخمن شي او مه هېروئ چې نوټیفیکیشن هم در سره آن کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې تر ورسیږي ښې چارې